دا محیط دی غلیظ او دا محیط دی هوا او دا هوا څه ډول محیط شي رقیق دا یې هم یو نارمل مخکې موږ تاسې د بحراني زاویې مطلب زده کوي که چیرې وړانګه له غلیظ محیط څخه رقیق ته په بحراني زاویه وارده سي نو منکسره زاویه څنګه راځي 90 درجې تاسې دې ته توجه وکړئ دا زاویه سوله د بحراني په اندازه موږ تاسې بحراني زاویه اوس فعلا په څه ښکاره کړه تیتاسي کریټیکل زاویه همدا سوه دلته اوس راته ووایاست څنګه انکسار کوي د غلیظ محیط څخه وړانګه اوس چیرې روان ده رقیق ته دې څنګه انکسار وکړئ د جلاوالي په سطح باندې مماس راوتل او دا زاویه هم څو درجې راله او دا کومه زاویه ده چې نوي راغلې منکسره وارده خو دا ده اوس نو دې خبرې ته توجه وکړئ که چیرې زه وارده د دې نه نور هم زیات کم منکسره خو نسي زیاتېدلی نو څه به رامنځته سي نو همدا کار مو تجربه کوي چې ویې ګورو څه کېږي وارده زاویه مې دومره انتخاب کړه دا وګورئ دا زاویه راله دا زاویه اوس څه شي ده زه ورته وایم آی دا زاویه آی ده یعنی ما آی څومره نیولی راته ووایاست لویه تر تیتاسي بس هلته مې داسې درته ښکاره کړی ځای نسته چې ویې لیکو وارده زاویه مې اوس څومره ونیول تر بحراني لویه بحراني کې څه ډول واقع راله منکسره د جلاوالي په سطح مماس رالی اوس ما وارده زاویه تر بحراني زیاته کړه تر بحراني مو دا زاویه لویه کړه ګورم چې څه کار کیږي چې کله مې دا تجربه اجرا کړله اصلا انکسار رامنځته نسو یعنی دا وړانګه دوهم محیط ته نه ولاړه انکسار خو هغه وخت راځي چې له یوه شفاف محیط څخه نور بل ته داخل سي نو په دې حالت کې اصلا نور بل محیط ته ورنغی نو په کومه زاویه چې دا ولګېدی بالکل په همغه زاویې باندې انعکاس وکئ دا زاویه آی وه په همدغه اندازه باندې چې دې ته هم زه آی وایم یعنې د پراخوالي د لحاظه برابر په همدغومره زاویې باندې بیرته انعکاس وکئ دې انعکاس ته په فزیک کې ویل کیږي مجموعي انعکاس یا کلي انعکاس مجموعي داخلي انعکاس کلي داخلي انعکاس موږ تاسې په لنډو الفاظو کې څه ورته وایو کلي انعکاس په انګلیسي کې ورته وایي ټوټل انټرنل ریفلیکشن ټوټل انټرنل ریفلیکشن دا بیا زه په ډېرې ځایو کې تاسو ته په لنډو په مخففه بڼه باندې داسې لیکم ټي آی آر چې هر ځای کې مې درته ولیکئ ټي آی آر مطلب دلته څه رامنځته سوی دی کلي انعکاس ټوټل انټرنل ریفلیکشن یا کلي انعکاس انعکاس دی دا که کوم نوی ډول انعکاس دی انعکاس دی دا هندارو کې چې و هماغه رقم انعکاس دی مګم دلته دا د ټوټل یا د کلي لفظ ولې ورسره راغلی په دې خاطر چې په دې انعکاس کې دغه وړانګه چې ولګېدل دا خو نوري انرژي ده دا وړانګه 100% منعکسه سوې ده هیڅ جذب وجود نه لري په هندارو کې دا قضیه داسې نه وي د هندارې انعکاس ته ولې موږ تاسې کلي انعکاس نه وایو ځکه کله چې نور پر هنداره باندې لګیږي یو اندازه په هنداره کې جذبیږي شاوخوا 90% نور بیرته راګرځي 90 دومره اما پاته 5% یا 6% هغه څه کیږي هغه جذبیږي څوک یې جذبوي هغه کم فلز چې موږ د هنداره پر رنګ کړی دی په هغه فلز کې جذبیږي نو داسې فکر وکړئ 100% انرژي راغله 100% انرژي راغله هنداره ده انعکاس یې وکئ دا انعکاس چې وکئ دا اوس څومره ده مثال 95% ده دا اوس وایاست انعکاس خو دی اما دې ته کلي انعکاس ووایم نه مګم دلته څنګه دی دا 100% انرژي چې ولګېدل پر دې ځای 100% بیرته راوڅرخېدل ځکه د دې کې کوم لفظ راغلی دی ټوټل یا کلي انعکاس نو کلي انعکاس څه وخت واقع کیږي هر کله چې زاویه دوه شرطونه تاسې همدلته دا اوس وینئ زه درته لیکم کلي انعکاس څه وخت واقع کیږي لومړی وړانګه باید له غلیظ څخه باید رقیق ته ولاړه سي له غلیظ څخه رقیق ته
حرکت وکړي. له رقیق څخه غلیظ ته هیڅ کله د کلي انعکاس پیښه نه رامنځته کیږي، ناممکنه ده. نو څه وخت ممکن دی؟ له غلیظ څخه رقیق ته. له غلیظ څخه رقیق ته هر کله کلي انعکاس رامنځته کیږي؟ نه. دوهم شرط یې وګورئ. دوهم شرط یې څه دی؟ وارده زاویه باید لویې وي تر بحراني. چې بحراني سي منکسره نوي راځي، چې تر بحراني لویه سوه وارده، نور نو انکسار نسته. څه شي رامنځته کیږي؟ انعکاس. دغه د جلاوالي سطحه ده که نه؟ دا موږ تاسې یو خط رسم کړی اما دا په حقیقت کې داسې یو سطحه ده. نور چې دلته ورباندې ولګېدلی دی بیرته په دغه محیط کې راڅرخېدلی، د یوې هندارې په شانې عمل کړی. اما ته هندارې هم ښه عمل کړی، ځکه هنداره کې یو اندازه جذب شته، دغه فلز جذبوي دا انرژي، اما په دې کې هغه هم نسته. مکمل وړانګه بیرته راګرځي. تصویرونه هم که په دې شکل باندې تشکیلیږي هغه به ډېر روښانه وي، ځکه مکمل نور راګرځېدلی دی دلته. متوجه سولئ؟ دا و د دې دوه حالتونه. اوس نو دا د کلي انعکاس مسله په ډېرو ځایو کې موجود دي، او هغه وخت دا رامنځته کیږي چې له غلیظ څخه رقیق ته وړانګه تر بحراني په لویې زاویې راځي.